سلامونه او احترامات دوستانو، راځو د تیوري اولنی لیس، اولنی درس، اولنی سوال ته. او دلته تشریح درکوو چې ریبان څه شی دی. تاسو ته مخکې موږ تشریح درکړې وه په اولنۍ ویډیو کې چې ریبان څه شی دی، اوپن بار ویښ څه دی. نو دلته راځو، اوس دلته سوال دی what is the ریبان. ریبان څه شی دی؟ ریبان څه ته وایي؟ دلته تاسو ګورئ د ریبان اس هیت فرهار د دلفن د اوپن بار ویښ. ریبان چې دی یوه پخه برخه ده د اوپن بار ویښ، کوم چې عمومي سړک دی. اوپن بار ویښ چې دی دغه تاسو چې ګورئ د چمن نه دې خواته تر هغې خواته پورې چې څومره فوتګنګرز تېرېږي یا موټرې تېرېږي دې کوڅه کې، دا ټول مکمل اوپن بار ویښ کې راځي. اوس دا زیړه کرښه چې تاسو ګورئ دا لاندې صرف دا کوڅه دا سړک دې ته ویل کېږي ریبان. نو دلته راځو د ریبان is verhardet deel van de openbare weg waar voertuigen zoals een auto, autobussen, motorfietsen en tractors rijden. ریبان یوه پخه برخه ده د اوپنباره ویښ، دا د عمومي تګلارې چیرته چې موټرې لکه بس لکه موټر، بسونه، موټرسایکلې او ټکټرې ځي. نو دلته لاندې راځي چې wanneer er geen fietspad is mogen ook tweewielige bromfietsen en fietsers op de rijbaan rijden. دلته تاسو ګورئ دلته چې کله فیتسپاد نه وي نو tweewielige bromfietsen او بایسکلې دا هم کولی شي چې په دې ځای باندې بیا تګ وکړي. کله چې مطلب دلته فیتسپاد نه وي نو بیا کولی شي چې بایسکلې او دوه ویله بایسکلې او کومې چې برومرې دي کم سپیډ والا موټرسایکلې هغه هم بیا کولی شي چې کله دلته فیتسپاد نه وي چې په دې ځای باندې لاړ شي. بیا دلته لاندې دي چې کله دلته بیا دویم ته راځو